بند چې د ځمکې په خوځښت یې اغیزه کړې. په نړۍ کې زیات شمېر بندونه رغول شوي چې د نړۍ لویو شلو بندونو څخه یې 9 بندونه په چین هیواد کې دي. چین هیواد پریکړه وکړه چې د نړۍ په سطحه به یو لوی بند جوړوي. نو په 1942 کال کې د چین کمونیست حزب پریکړه وکړه چې د پانګتسي په سیند باندې یو لوی بند رغوي. دا بند د 100 میلیارډ ډالرو په ارزښت په 11 کالونو کې جوړ شوی چې دا دومره برق ظرفیت لري چې نیوزیلند، آیسلند، کوستاریک، بهاماس، رواندا هیوادونو ته برېښنا ورکوي. ولې د ځمکې په خوځښت باندې اغیزه کړې. دا بند د ځمکې له سطحې څخه 90 متره لوړ جوړ شوی چې د اوبو سطحې لوړوالی د ځمکې په خوځښت باندې اغیزه کړي. نو له همدې امله د ځمکې حرکت یې 80 نانو سکنډه ځنډولی چې 80 نانو سکنډه د یوې ثانیې 80 میلیاردمه برخه ده. دا بند د کال 93.5 تراواټه برېښنا تولیدوي چې د دې بند کاسه 38 ټریلیونه اوبو ظرفیت لري او د نړۍ د سترو بندونو په جدول کې لومړی مقام لري. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو له ملګرو سره یې شیر کړئ.